د حلقه ان 15 بنو هر سرکاري او هر ختمي نتیجه اعلان شوه. د MMA امیدوار زاهد اکرام خان درانی په واضحه برتری سره یعنی 23,455 ووټونو سره د ضمني انتخاباتو مقابله ګټلې ده. د اعلان شوی غیر ختمي او غیر سرکاري نتیجې تر مخه د MMA امیدوار او د صوبایي اسمبلی د اپوزیشن لیډر اکرام خان درانی زوی زاهد اکرام خان درانی په مجموعي توګه 15,944 ووټونه ترلاسه کړي دي. په دویم نمبر د PTI په ټیکټ ولاړ مولانا سید نسیم علي شاه دی چې هغوی 39,401 کم 90 ووټونه ترلاسه کړي دي او په دریم نمبر آزاد امیدوار ملک نصیر خان دی چې 23,455 ووټونه ورته اچول شوي دي. ملک نصیر خان د PTI بنو په مشرانو کې شمارلی شي ولې عمران خان چې د جمعیت علما اسلام نه مرور شوي غړي مولانا سید نسیم علي شاه ته ټیکټ ځنې ورکړو نو پر دې عمل کې یې نصیر خان د آزاد ودرېدو پریکړه وکړه او د PTI د خپل منځني اختلافاتو په وجه باندې زاهد اکرام خان درانی ته د کامیابی د پاره په خپل لار هواره شوه چې نن یې په میوه خل هاوس کې د کامیابی خوشالۍ لمانځل کېږي او د مختلفو سیمو خلک اکرام خان درانی او زاهد درانی ته د مباراکۍ د پاره راغلي دي. د بانی خلک د ثابت کړه چې عمران خان کی منډیټ د بانی ضلع نه وړو هغه جعلي او چوری شو د منډیټ او نن پرین د عوام فیصله وا چاغه یو ثبوت تا چې سرنګ لیډ سره عوام مش سره ویلوړ دي. زه د بانی قوم ډیره شکریہ ادا کوم د ځکه استی دین کی کا وزیر کا بنیسای کا مروات کا خټک کا مسجد زی سپورټ کړای مو والد سے اکرام خان درانی سے بھی سپورٹ کړه دا میجی شکریہ ادا کوي. حلقه ان 15 بنو نشست په عامو انتخاباتو کې د PTI چیرمن او د پاکستان موجوده وزیر اعظم عمران خان په 1,14,000 ووټونو سره ګټلې وو چې مقابله کې اکرام خان درانی 1,06,000 ووټونه ترلاسه کړي وو. خو وروسته عمران خان د میاوالي نشست د ځان سره پرېښودو او د نورو نشستونو په شان یې د بنو نشست هم خالي کړو چې په نتیجه کې یې نه یوازې د بنو خلک زړه ماتې شول بلکې د PTI د خپلو ورکرانو زړونه هم مات شول چې نتیجه یې نن د MMA د امیدوار زاهد اکرام خان درانی د کامیابی په شکل کې را ووته. گوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.